قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام ورته تیاری کړې د قیامت ته پوسونه کې تیاری کړې نه اواړه چې سړی ته وای استاد ته وای امتحان بکلې استاد ورته څه تیاری دی پیپر ولکړې اسی ته پوسونه د امتحان کې امتحان بکلې راغی نبی علیہ السلام ته قیامت پکلې وی تیاری کړې دی وی پتاو په الله ډیر مین یمنه بس پتاو پر رب ډیر مین نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړي انک مع من احببت تب دا هغه چا سره په قیامت کې چې د چا سره دی مینه ده بس واپس مطلب دا تب ما سره خانه ته چې ما سره کوم مینه لري. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما نبی علیہ السلام ته وی چې ونحنو کذالک دسی کومنګم پتا مینیو دا دې چې در باندې مین دی نو دسی کومنګم مینیو نو مونږ هم دسی تاسو سره یو. نبی علیہ السلام وی چې نعم او وی مونږ په دغه ورځ دومره خوشاله شو چې د خوشحالۍ انتها چې مونږ په دې په نبی علیہ السلام مین یو جو مونږ به د نبی علیہ السلام سره یو سي. مینه محبت په د امام الانبیاء سره ډیر ضروری ګوره ډیر ضروری کلک مینه بساتو کلک مینه د صحابه او مینه وسوم ډیر بختور چې د نبی علیہ السلام د وجود سره لګیدلی. نبی علیہ السلام چې ویخت خړایل کنه حلاق شروع شو ویخت خړایل او صحابه او تندې سیګر چا پیره دایره لګولې چې دا ویخت د امام الانبیاء چرته پډاګونه لګی را وډو حلاق ویخت خړی او صحابه غیر چا پیره ولاړ دی ویختو په انتظار دي چې دا ویخت پډاګونه لګي رومبه ویخت ابو طلحه ته ملو شي رضی الله تعالی نو صحابه ویختو ته غیر چا پیره ولاړ ډیر مینه و. نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت کو نو علی رضی الله تعالی عنہ ورو وخت وی علی امانتونه والا دا به خلق لبیا ورکی چې کله امانتونه اورسې نو بیا به ما پسې مدینه منورې ته راځي ښه. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی سید چې امانتونه حواله کړو نو نبی علیہ السلام پسې روان شو چې روان شو نو د شپې با پناه غستې وه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې سړی ځي څومره لار ده که نه نو د شپې به د ورځې به پټېدو چې څوک مې ونیسي په یو ځای کې به پټ ناست او د شپې به سفر کو او د ورځې به روپو شو د شپې په حصه کې به سفر کو چې ورسېد نو د خپې پړسېدلې وي او د خپې چودلې وي شلېدلې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو چې علی رضی الله تعالی عنہ راورس یو عجیبه مینه و یو عجیبه ربط و یو عجیبه ښکلی وخو وی علی رضی الله تعالی عنہ راولی کنه راغلی بنی وی خو به د راتلو طاقت هم نه لرو. صحابه ورته د الله حبیبه خو نشي راتلی خپې پړسېدلي دی شلېدلي دی خو پروت دی په یو ځای کې ډډه وهلې ده راتلی نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څه به وله ورشه وی نبی علیہ السلام راغی علی رضی الله تعالی عنہ ډډه وهلې ده او نبی علیہ السلام په دې را ټیټ شو او دې په ځان پوری ونیو ځان سره کلک کو چې دې خپوته ولا وکتل کنه حدیث مبارک کې راځي په باکا نبی علیہ السلام جړل چې د خپو هغه پړسو به ورللی دو نو خپوته ورلا کتل او جړل ورته او ځان پوری نیولې دی دا سه ځان پوری جوخ کړي دی او جړل ورته د خپو هغه پړسو ته ولا کتل دې لاړه رواغستل خپل لاړه مبارک او دې علی رضی الله تعالی عنہ په دې خپو پورې راخ حدیث مبارک کې راځي وی چې د علی رضی الله تعالی عنہ څومره ژوند وکنه بیا په د خپو بیماری چرته نه ورغلی چې نبی علیہ السلام دې سیده مبارک لاړه رواغست ډیر بختور صحابه چې نبی علیہ السلام ځان پوری نیولې دی او جاړي ورته چې خپو ته ورلګوري او لاړه مبارک خپل رالی او دسی ولا په خپو باندې راکاږي او دا غ خپې دسی خکېږي چې به په خپو باندې بیماری نه راځي. ډیر مینه و د صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مینه و ډیر مینه د صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د صلح حدیبیه موقعه کله شرایط لیکل کېدل کنه چې څه کال به صحابه کرام نزی آینده کال برازي درې ورځې به وباسي. نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی عنہ ته تورشه مذاکرات ولا د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله صلح کېدله نو شرایط لیکل کېدل چې شرایط لیکل شونه د پاسه په لیکل وی هاذا ما قاز علیه محمد صلی الله دا هغه صلح دا هغه معاهده ده چې په دې فیصله وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه چې کله کفار هغه
عهدنامه ولیدله نو زمون خو جګړه پدې کې چې مونږ دته د الله رسول نه وایو او تاسو لیکلي چې محمد رسول الله پیدا رسول الله توران کوي او دلته ولیکي محمد عبد الله محمد زید عبد الله ولیک محمد